محمد امیری 9 کلن هراتی ماشوم چې په 8 ژبو د خبرو کولو وړتیا لري. نوموړی وایي ښوونځي ته نه ځي، خو له ټولنیزو رسنیو څخه یې په ګټنې د 2 کلونو موده کې 8 ژبې زده کړي او د ریاضي معادلاتو په حل کې هم ځانګړې وړتیا لري. من 2 سال میشه 8 زبان یاد گرفتم. بله 8 زبان یاد گرفتم از طریق یوتیوب و خانه و به مدرسه یا کلاس زبانم نرفتم. فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، عربی، ترکی، اردو، پشتو و فارسی. از 5 سالگی شروع کردم. در آینده میخوام انشالله یک دانشمند بزرگ باشم که بتونم به افغانستان و تمام بشریت خدمت کنم. محمد 500 ضرب در 7 میلیون و 300. هرات کې ځینو ښوونکو له محمد امیری څخه ازموینه واخیسته چې نوموړي ټولو پوښتنو ته په روانو ژبو سم ځوابونه ورکړل. 3 میلیارد و 600 82 میلیون و 992 هزار. دغه ښوونکي وایي د ژبو زده کړه کلونه وخت نیسي، خو دا چې محمد هره ژبه یوازې په 2 میاشتو کې زده کړې د افتخار وړ ده. در بخش زبانهای اردو و عربی من از اونو سوال کردم و در مورد هرات از اونو پرسیدم شهر هرات چطور شهر است، اونو صحبت کردن. همه ما و شما به نوبه خب باید از همچین اشخاص نابغه که افتخار برای ما و شما همگی هست حمایت داشته باشیم. اوسطی که ما در افغانستان درس میدیم از 1 سال تا 2 سال هست. در کشورهای دیگه مثلا در اروپا، در ایران اینا 4 سال تا 7 سال در نظر میگیرم کس خواسته باشه در حد حل مشکلات متوسط اگر بیاموزه. د محمد پلار وایي زوی هره ژبه د لغتونو له زده کړې پیلوي او بیا ورو ورو د ګرامر پر اصولو تمرکز کوي. نوموړی زیاتوي دا مهال محمد د چینایي او روسي ژبو په زده کړه بوخت دی. خوندن و نوشتن به خونه اینا یاد گرفتم تا وقتی که به مکتب رفتم. مثلا هر زبانی که یاد میگیره اول میره رو الفبا، بعد میره رو لغات، هر روز مثلا 150 لغت یاد میگیره، بعد از 1 ماه میره رو گرامر و همیته با کلیپا فرانسیسی هر زبان رو گوش میکنه و یاد میگیره. د یادولو ده چې 13 ورځ محمد د هرات ولایت مقام له لوري وستایل شو، خو د نوموړي کورنۍ له اړونده مسؤلانو غواړي چې لا ډیر مادي او معنوي ملاتړ یې وکړي. سید عالم هاشمي، حریت رادیو، هرات.